کسړی د الله د مخلوق خدمت په دې نیت باندې وکړي زه ډاکټر یم او د دې بنده صحت ته توجه کړي د ښه تشخیص وکما خدمت یې وکما ښه اخلاق سره وکما دله تسلی ورکما او کله تشخیص وشي زما په دوايي باندې الله تعالی د علاج معالجه وکړي د صحت پیدا شي زه به سره په دې شریک یم د عبادت کوي د اطاعت کوي د الله د مخلوق خدمت وکړي د ډېر لوی نیت دی اوسره په دې شریک دی کوم تاسو د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث نبوي باندې عمل وکړو د بنیاد دی د طب لپاره هدف دا دی چې طب د فضیلت علم دی او طبيبانو ته الله تعالی د خنیت اصلاح دی او کې الله تعالی دې ته توفیق ورکړي چې په خنیت باندې د مسلمانانو تبابت وکړي علاج معالجه وکړي نو هم د اخرت ګټه ده او هم د دنیا